د پکول په سر کول د افغانانو له دودونو څخه یو منل شوی یو نه ختمېدونکی دود. په هیواد کې د بیلابیلو ژبو او قومونو خلک د اسلامي ارزښتونو او دودو د دستور له مخې بیلابیل ډوله لونګۍ او خولۍ په سر کوي. له دې ورخوا بیا ځینې کسان همدو ارزښتونو ته په کتو او یو شمېر بیا د ذوق او سینګار په موخه پکول په سر کوي او دا له خپلو نیکونو او پلرونو څخه ورپاتې یو ښکلی دود او عمل ګڼي چې په افتخار او شوق سره یې په سر کوي. خپله خو مې دغه ګوره چې په سر کړی مې د دغه او دغه نور په دکان کې چې د غټ غټ پکولان د اصلي پښتو والا دغه دی. پکول خو داسې دی چې په پښتنو کې یو درین رواج ده او اصیل پښتون چې وي او رښتینی پښتون وي هغه چې یو لونګۍ ده یو پکول ده دا په پښتنو کې غټ ښه رواج چې ده دا دغه ده. په دې وجې نه بس موږ پښتانه چې دي دا ټول اکثره د پکولونه په سر وي. پکول خو موږ ته د پلرونو د نیکونو د پښتنو رواج دی. څوک لونګۍ په سر وي څوک پکول په سر وي. نو پکول خو یو دود دی د پښتنو. په دا کې بیا کومونه دي رقم خو وي څوک کونړي په سر وي څوک خوستي په سر وي څوک وزیري پکولونه وي یا په سر وي. د هیواد بیلابیلو سمتونو خصوصا پښتنو ټولنو کې بیلابیل ډوله پکولونه رواج دي چې اوسیدونکي استفاده کوي. خو د لوی پکتیا ولسونه خصوصا د خوست خلک بیا له دوی څخه په یو څه توپیر ځانګړي ډوله پکولونه لکه کونړي، چترالي، وزیري، لغماني، پیښوري او یو شمېر نور هغه پکولونه په پوره شوق او ذوق له مخې اخلي او په سر کوي چې له اصیلو وړیو څخه جوړ او ځانګړی جوړښت او ښکلا ولري. دا پکولونه چې دا وزغدي او چترالي دا ډېر ښه خرڅېږي پوه شوې. دا غزلي بیا دا وزیري دی دا خال ډېر خالي خرڅېږي پوه شوې. داسې دی بیا دا کونړي دی دا خال بیا دا ډېر زیات خرڅېږي پوه شوې. بیا دا زراعتي دی دا بیا پېښوري دی دا زیات ډېر خرڅېږي. پکولو یو لونګۍ شوی دغه رواج په خوست کې نه ورکېږي. نو په خوست کې چې دي درې څلور رقم پکولونه خلک استعمالوي. یو ځای چترلی وي ته یو ځای وزیري دی یو لغمني دی یو د پیښوري دی بل دغه کونړي دي. څلور پنځه رقم پکولونه استعمالوي خلک. خو ډېرې کونړي یو چترلي استعمالوي. اوس هغه ته ګردیز شو لوګار شو کوبل شو داسې شیریناو شو دې مو د کوته موږ لګو مکمل. دا خوست ښار کې د پکولونو جوړولو او خرڅلاو ځانګړی ځای دی. په همدغو دکانونو کې کونړي، چترالي، وزیري، لغماني، پیښوري او یو شمېر نور پکولونه پیدا کیږي. دلته د پکولونو جوړونکي او خرڅونکي وایي چې په افغاني ټولنه کې هیڅ وخت د لونګیو او پکولونو په سر کولو رواج نه ختمیږي بلکې لا پرختیا مومي. نو په دې موخه یې ورځ په ورځ کاروبارونه وده پیدا کوي. موږ هر رقم پکول جوړولی شو. هر قسم پکول څوک وغواړي یا پرمایشي پکولونه جوړولی شي. هر رقم پکول وغواړي ته وګوره وزیري، خوستي، کونړي هر رقم پکول جوړولی شي. خو نن سبا کې موږ د پکولې پوره سیزن دی موږ ته ډېر په ختمېدو دي. موږ شپه ورځ پکولې د پر یوه کړی موږ شپې کار کوو ورځه کار کوو. هم ډېر مینهوال لري. دی موږ د پلرو نیکو زندان تاریخ دی چې موږ دا پکولونه ګنډو او دوی په سره وي. الحمدلله پکولونه ماشاءالله ښه ډېر زیات وځي. کاروبار هم ښه تیز دی انشاءالله. او بل چې دی دا اوس سیزن دی دومره وي چې رسیدګي ورپسې فی الحال نشو کولی پوه شوې. ځکه چې سیزن یې ډېر تیز دی. ځکه چې تا یو کم بیا نه وي سره یعنې خلک ډېر زیات غواړي. ځکه چې شپه ورځ هم په ځان یو کړی دغه شپې ورځې هم دي چې دې کې سره جوړ شو بیا هم رسیدګي نه کېږي. د یادولو ده چې په نړۍ کې هر هیواد یو شمېر ځانګړي ارزښتونه او رسم و رواج لري چې د قدر په سترګه ورته ګوري او عملي کوي یې. له هغې جملې څخه افغانان هم هغه رواجونه او ملي ارزښتونه چې له نیکونو ورپاتې دي په پوره عزت او احترام سره پالي او په ټولنو کې یې په عملي کولو ټینګار کیږي.